پاکستانی ریاست ظلم په پښتنو لا زیات شو او زیاتیږي خو په دې قضیه کې د مظلوم مشران د ظلم ښکار شوي دي. منظور پښتین سره ډیر سخت ظلم روان ده. په زندان کې ډیر د افسوس ځای ده. ملګرو نن ورځ یو ځل بیا د منظور پښتین پر خلاصېدو تظاهرات وشول خو دا تظاهرات ځای نه نیسي. حکومتي ادارو مخې ته کینی لارې پرې بندې کړي چې دوی هم پوه شي دا خو داسې بېسترګو ریاست دی چې هیڅ شرم نه لري. نن ورځ تظاهرات څنګه وشول؟ محسن داوړ ویل او پی ټی ایم نوی پلان څه جوړ کړی دی دا ټول په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. نن له غرمې وروسته د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ په ننګه او د یاد ریاست پر ضد په زرګونه پښتانه سره راټول شوي وو او د منظور پښتین په ننګه یې خپل غږ پورته کړ. په دغې غونډه کې چې زرګونه خلکو ګډون کړی و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم پکې خپله وینا وکړه او د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو ترڅنګ د ریاست د ظلمونو څخه یې یو ځل بیا پرده پورته کړه. محسن داوړ په زرګونو خلکو ته وینا کوله او وی ویل مونږ پخوا د پاکستاني ریاست د یوې غوښتنې سره سم چې ګواکې د ترهګرو پر ضد پکې عملیات کوي خپله سیمه په بشپړه توګه وسپارله خو ریاست د ترهګرو د پاکولو پر ځای پکې پر مونږ جبر او ظلم وکړ. هغه ریاست ته په خطاب کې ویل مونږ پر یو ژبه خپله مکمله سیمه پرېښوده چې ګواکې ریاست به زموږ ژوند جوړ کړي د ترهګرو به یې پاکه کړي تعلیم به راکړي کاروبار به جوړ کړي خو هغوی داسې ونه کړ بلکې ترهګر یې ډیر کړ بمونه یې ښخ کړل او هم مهاله یې پر مونږ د جبر او ظلم تیری هم زیات کړ. محسن داوړ زیاتوي هغه مهال ریاست مات شو دوی زموږ سره ظلم جبر زیاتی وکړ پر وینا یې د دې وطن د وګړو په توګه یې مونږ ته نه دي کتلي. نوموړی زیاتوي ریاست مونږ ته د یو غلام په توګه کتلي دي نو د یو عام وګړي په توګه نه دي کتلي. محسن داوړ زیاتوي ریاست د پښتنو په سیمه کې وسلوالو ته وسلې ورکړي دي امکانات یې ورته برابرول مونږ ورته لاس تر زنې ناست وو او هم مهاله د پښتنو په سیمه کې حالت ورځې تر بلې خراب کړ. یوه ورځ به راشي مونږ به د ریاست پر ضد راپاڅېږو. محسن داوړ د څرګندونو پر مهال ویل مونږ په دې فکر کې وو چې د پاکستاني ریاست د عملیاتو وروسته به مونږ خپلو کورونو ته ستانه شو ژوند به جوړ شي خو نه دغه عملیاتو بیا هم دوام درلود. هر ورځ به عملیاتونه وو هر ورځ به وهل ټکول وو هر ورځ به بېعزتي وه او ژوند ورځې تر بلې د ترخېدلو په حال کې وه. محسن داوړ په خپله وینا کې پاکستاني ریاست ته لوی چلنج ورکړ او هغوی ته یې پر خطاب کې ویل چې د ټولې نړۍ عدالتونه دې راولي د پښتنو او کشمیریانو په سیمه دې وګرځي دوی دې پرېکړه وکړي چې پر چا زیات ظلم جبر شوی کورونه د چا وران شوي دي. هغه زیاتوي په کشمیر هیڅکله هم بمبار نه ده شوی بلکې د پښتنو په سیمه د الوتکو له لورې هم بمبارونه شوي دي داسې تباهي شوي چې نړیوال به حیران کړي. محسن داوړ په وروستیو کې د ټولو پښتنو غوښتل چې د منظور پښتون پر راغوښه کېدلو کې دي همدا ډول رول ولوبوي او همداسې لوی لوی لاریونونه او غونډې دي د هغه په ننګه وکړي. هغه وویل چې د ولس په زور به یې په لنډو ورځو راخلاصوي. د یادولو ده چې منظور پښتین شاوخوا 10 ورځې وړاندې د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی دی چا چې د لر او بر ترڅنګ یې په ټوله نړۍ کې غبرګونونه راپارولي او د خلاصون پر موخه احتجاجونه دوام لري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.